آیا پوهیږئ الله تعالی ولې بني اسرائیلو ته خپل نعمتونه بیا بیا وریادوي؟ د دې آیات پیغام یوازې د هغوی لپاره نه بلکې زموږ لپاره هم دی. ای د اسرائیلو اولادونو، زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې پر تاسو مې کړي وو، او دا چې ما تاسو د خپل وخت پر خلکو غوره کړي واست. الله تعالی بني اسرائیلو ته د خپلو نعمتونو یادونه کوي. هغوی ته یې ډېر پیغمبران ولېږل، له ظلم څخه یې خلاص کړل، آسماني کتابونه یې ورکړل، او د خپل وخت د نورو قومونو په پرتله یې ځانګړی مقام ورکړ. خو دا فضیلت د اطاعت او ایمان له امله و، نه دا چې هر وخت او هر حالت کې به تر ټولو غوره وي. کله چې هغوی د الله له حکمونو سرغړونه وکړه، دغه ځانګړی مقام ترې واخیستل شو. دا آیات د هغو آیاتونو په لړۍ کې راغلی چې الله تعالی د مدینې یهودانو او د هغوی نیکونو ته د پخوانیو نعمتونو یادونه کوي، څو د الله شکر ادا کړي او د الله وروستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رسالت ایمان راوړي. الله تعالی بني اسرائیلو ته خپل نعمتونه وریادوي. دا آیات موږ ته هم دا را زده کوي چې د الله د هر نعمت قدر وکړو، ځکه شکر نعمت زیاتوي او ناشکري یې له منځه وړي.